نظم دی چې عنوان دی یتیم. یارانو زه چې لس کلنه ومه د اختر شپه وه په کوڅه کې ناست وم راسره درې څلور ملګري هم وو. ټولو خوشحاله چې سبا اختر دی موږ د یو بل نه تپوسونه کول سبا به څنګه رنګ جامې اچوو. زما د ښي طرف ملګری وایي زه خو به تورې جامې تورې څپلۍ ورسره هم توره ګړۍ اچوم. زما د ګس طرف ملګری وایي ما له مې پلار سپینې جامې اغوستې جامو سره به تور سینډل اچوم. زموږ د درېیم ملګري داسې ووی زما بابا ستا د بابا نه ښه دی ما له یې درې جوړې جامې اغوستې. چې زما وار شو ټولو ما ته کتل زه غلی ناست وم سوچ کې تللی ومه دې کې دې یو رانه پوښتنه وکړه منصوره ته به څنګه جامې اچوې. ما په جواب کې ورته داسې ووی زما جامې خو به سبا ووینې چې زه به څنګه رنګ جامې اچوم. د دوی نه پاڅېدم په منډو منډو د خپل کاله په ور ننوتم زر د مورجانې خواله ورغلمه. مور ته مې داسې په ساګانو ووی زما مورجانې یو خبره کوم. مور مې ویل زویه قربان دې شمه ستا په ورکوټې زړه کې څه پراته دي. مور مې ویل زویه قربان دې شمه ستا په ورکوټې زړه کې څه پراته دي. ما په جواب کې مور ته داسې ووی د سپین دادا هغه زامن پیژنې هغوی له پلار داسې جامې اغوستې مورې چې زه ورته سم وپسخېږم. مور مې په سر را له لاس راښکلو بیا یې سینې پورې راجوخ کړم زه او غریو نیولې شانتې داسې ووی د سرسایې پیسې که راکړلې چا تاله به هم جوړه جامې واخلم. ما په جواب کې مور ته داسې ووی د سرسایې پیسې که در نه کړې چا نو زه به دې اختر کې داسې ګرځم. مور مې ما په جواب کې ورته داسې ووی د سرسایې پیسې که در نه کړې چا نو زه به دې اختر کې داسې ګرځم. مور مې جواب کې راته داسې ووی 2 میاشتې پس به لوی اختر راځي تاله به ښکلې جوړه وګنډمه. ما مې نور کونډې مور ته ایسو نه وی خو بس په پلار پسې ارمان راغی یکدم په ما باندې سر وچورلېدو او په یو دم ځمکې ته پرېوتمه او ما په وچو شونډو داسې ووی لړ شئ ملا راولې خلکه یا څه دوا راولې خلکه ما له اشنا راولې خلکه او زما بابا راولې خلکه سبا اختر دی زه به یې څنګه تېروم. د فریب نه ډک مخونه ښکارېدل په دې ښار کې نفرتونه ښکارېدل او بعضې خلک به په کور دننه ناستو په مخونو که نیتونه ښکارېدل. بعضې خلک به په کور دننه ناستو په مخونو که نیتونه ښکارېدل او رنګ نه ښکلې خولې خوږې لکه د شاتو خو په زړه کې یې داغونه ښکارېدل. په دې ښار کې د چودنې بل ځای نه و تا ته صرف جوماتونه ښکارېدل. مننه په دې ښار کې د چودنې بل ځای نه و تا ته صرف جوماتونه ښکارېدل او هر یو تن د خپل هوس نشه کې ناست و د یو ډمې اندامونه ښکارېدل. هر یو تن د خپل هوس نشه کې ناست و د یو ډمې اندامونه ښکارېدل او ما منصور له د اصغي په لاس کې راکړل ستا په لاس کې خو ګلونه ښکارېدل. ډېره مننه.